نن ډیر ښه پروګرام و. راشد خټک د کتاب په خطر ما. راشد خټک زموږ د وطن ستر شاعر دی، جرنالیست دی، مترجم دی، کتابونه ژباړلي دي. نو نن دغه کتاب پیغله توبه دغه مخکتنه و. دغه شاعري د وطن شاعري ده، د مینې شاعري ده، د ولس شاعري ده، او وطن چې کوم مسلو سره مخامخ دي د هغو د ذکر شاعري ده. نو نن ډیر ښه مینه خلک پکې شریک شول او اوریدونکو په تر خوند واخیستو او ټولو د شاعري وستایله او دا طبعا ښکاره کړه چې دوی به خپل شعر لیکلو ته او نثر لیکلو ته ادامه ورکړي. د نن پروګرام دلته کې وایي چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او جولای مې تنګه زه به کوم ټولومه. د راشد خټک دغه کتاب چې د شاعرۍ دریم کتاب د پیغله توبه او دې باندې چې کومې خبرې وشوې او یا چې کوم دته هغه لکه څومره پذیرۍ ورته وشوه دا به کمی او په ما په خپله د پښتو ادبي سوسایټۍ د ممبر په حیث باندې دلته کې ډېر پروګرامونه کتلي دي او شوي دي، خو تر اوسه پورې ما دومره ښکلی منظم او ډېر د یعنې چې د تعداد په لحاظ سره هم پکې ډېر ښه انټلیکچوالز وو، که هغه صحافتي میدان وو، که د سیاسي میدان وو، که د ادب ملګري وو، ډېر ښکلې خبرې وشوې، ډېر ښکلی پروګرام وشو. او راشد خټک ته دعا کوو چې نورې داسې نسخې موږ ته د اشارې په شکل کې موږ ته راوسپاري او واقعیت دی چې ډېر ښکلی پروګرام و او زه یې ستایم.